بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. زموږ نن 13 لیکچر دی د ایکسل باره کې او نن موږ خپل لیکچر په خیر سره شروع کوو. راځو ایکسل ته او چې ایکسل مو کله کولاو کو نو په ایکسل کې به راشم دا بل غټ کو ماوس هم ما سره نشته دی ډایرکټ مو غټ کړی وي هلته به راشم. نن راځو نن به دغه ټایپ موږ مکمل وایو دا به د خیر مکمل وایو. دې کې ډېرې ښه خبرې دي ښه. فرض مثال دلته زه لیکم راځم دلته لیکم جان، دلته لیکم فرض مثال خان، دلته لیکم فرض مثال ولی. مې لیکل راځم دا لږ وړوکی کوم ښه دا به لږ وړوکی کوسی شو یا دا بیخي وړوکی شو لږ به راغټ کړو. دا څه معنا ګورې دلته زه کلیک کوم که نه ګورې دلته کلیک کوم دلته کلیک کوم داسې کلیک مې کړه که نه او راځم دلته کوم د فل ته راځم. فل معنا ډکول ورته مې داسې کار وکړه ډاون لاندې دی که نه ګوره علامې مثلا دا ماته فل کړه ټول ماته اټومیټیکلی خپله فل کړي پوه شې. اوس ته ګوره راځم دلته ودرېږم او دا ځای فل ورته دا ماته پاس ماته فل کړه ګوره ښه دلته ودرېږم داسې نیسم ومې نیول ته مې داسې کار وکړه دلته راشه او ماته اپ که اپ ګورې اپ پاس ټک شو صحیح شو که نه. دلته ودرېږم دلته اوس داسې که دلته ودرېږم داسې او داسې راولم اوس ته څوک مې دلته راشه او ما ته لیفټ دا لیفټ دی که نه سوري لیفټ نه دی رایټ دی لیفټ جان لیکم او دې څخه دا رایټ خوا دی ښي لاس دی که نه سوري دلته ودرېږم او دې څه کار وکړه فل ته راځم او ورته ما ته دا چې وکړه رایټ خوا ته وکړه رایټ خوا ته وشو که ونه شو. اوس راځم دلته ورته لیکم چې فرض مثال خاص نوم ولیکم سنه مې ولیکلو صحیح شو که نه. دلته کلیک کوم دلته او داسې راولم ورته مې داسې کار وکړه د لیفټ خوا ته ماته دا ماته فل کړه دا ماته چې کړه ډکه د دې نومونو ته ګوره لیفټ یې ټول لږ شو ډک نه شو نو دغه اپشن یې موږ سره دا کار کوي په دې هم پوه شي په دې هم پوه شي په دې هم خو راشو دغه اپشن یې پاتې دا اپشن یې څه دپاره کار کوي دا اپشن ډېرې مهمې اپشن دي. اول لازو کوم اپشن دی موږ سره دغه اپشن کار نه کوي ولې کار نه کوي دا اوس موږ جوړوو سره کوم جوړوو ګوره دلته یو ډیزاین برابروم لکه فرض مثال دلته زه ودرېږم دلته لیکم چې نوم لیکم چې فرض مثال نیم صحیح شو که نه لیکم فرض مثال کلاس لیکم دلته لیکم فرض مثال چې شی کلاس لیکم نیم کلاس لیکم او بل نمبرز لیکم بل دلته به رول نمبر هم ولیکم زه رول نمبر ختم وشو. اوس زما پاس ورکړه پاس زما یو خالي سل پکار دی ما دا شی ډکه که نه خو زه دې وخت ما ته رایي چې کشکې ما پاس یو خالي دغه اخیستی وی سل اخیستی وی دا به سره کملی دلته به کلیک کړي چې کلیک ته لاندې به راشي ته به راشي ته به راشي انزرټ ته به راشي څه ته به راشي انزرټ ته به راشي دلته به چې کله کلیک پاس پورې کې انټایر رو کالمز انټر کالم نه روګانو کې انټایر کالم دا ورته واخله او کلیک کړه ور پاسې موږ د کالم راکړو کړی نه راکړه که نه ته یو دانه بل هم پکار دی ها بل مال یې بیخي دلته کلیک کړه داسې او داسې راکش کړه کالم غټ شو که غټ نه شو اوس څنګه چلو کې دې ځای کې سا لیکه دلته او ما مرج کول هم ویل یو که نه دا والا مرج شو که نه دلته ورته ولیکه students list for computer class شو که نه ومې لیکل اوس دې کې کلیک کوه دا ورته غټ کړه غټ دې کړه او راشه اوس دلته ودرېږه او دې له رنګ هم ورکړه داسې رنګ ورکړه صحیح شو. اوس دلته ودرېږه دلته ودرېږه او دې له فرض مثال داسې رنګ ورکړه داسې رنګ والا ورکړه صحیح شو ولیکل شو که نه. او بیا دلته ودرېږه دلته د باډر یې هم واله دلته راشئ داسې ورته باډر یې وواله واضح بیا دلته راشه دا ورته منځته هم څومره ښه جوړ شو. ته غواړې که نه دا کوم فارمټ چې ما پورته جوړ کړی که نه ته ورته بل شټ علم ګورې څو شټونه مې نور هم واغسته شټ دې سره هم اخیستل کېږي او لنډه لارې چې ده کنټرول ان ښه دا څو شټونه ما واغسته ګورې دلته اوس دا ډیزاین شته نشته ګوره دلته هم نشته که ته کله غواړې که نه چې دلته چې کوم ډیزاین دی دغه ډیزاین دی بل پیج ته هم څه کې انتقال کړي نو موږ د دغه اپشن نه کار اخلو چې دلته ورته څه شی ویل کېږي دلته ورته ویل کېږي چې اکراس ورک شیټ د دې نه کار اخیستل کېږي په دغه ځای کې
لکه څنګه ته به څنګه چلو کې دا به ټول انتخاب کې دغه ډیزاین اخیستل غواړي که نه انتخاب دی که اوس به کنټرول بټن ونیسي کوم بټن به ونیسي کنټرول بټن به ونیسي په دې به هم کلیک کړي او په دې باندې به هم کلیک کړي او راشه اوس فل ته راشه اوس تاله څه وګوره کار شروع کړی که نه شروع کړی په دې باندې به کلیک کړي چې کله یې کلیک تاله څه وایي فل اکراس ورک شیټ څه وایي ښه وایي کنټنټ یوازې ته دا لیکل دا کوم دی چې دا کوم لیکل شوي دي آیا یوازې دا انتقالي لاندې لیکلي فارمیټس د دې دا ډیزاین دغه کې انتقالي او که نه آل ټول انتقالي زه ته هم ټول انتقالي دې باندې کلیک کړه کلیک مې کړه ګورئ اوس دې باندې کلیک کړه ګورئ دلته راشه اوس ګورئ په دې کې خاص هم دا ډیزاین شته او ګورئ په دې باندې دا ډیزاین تللی دې ته هم دا ډیزاین تللی ما یو څه ډیزاین اخیستی و که نه وګوره ما ډیزاین انتقال شو مطلب باندې پوه شو مشکل شته نشته ښه صرف کنټرول بټن به ورسره ولیکي نیسي ښه مثال کنټرول به ونیسي دا هم ورته انتخاب دی دا ورته هم دی ښه دې باندې هم پوه شو اوس پکې بل څه شی دی بل پکې سیریز دی سیریز څه معنی لري ښه سیریز معنی دا که نه د کو ته غواړې چې ضربي زباني ولیکې چې ضربي زباني ته کولی شي په 2 دقیقو کې ضربي زباني ته ولیکي په 2 دقیقو کې لکه زه لیکم داسې کار وکړه دلته مثال یو لیکم یو که نه او یو ضربې یو ضربې 2 دا راځي څو راځي څو دانې راځي سلونه لږ وشماره 3 4 5 6 7 9 10 دومره راځي که نه دا ورته علم او بیا راځم دې ته راځم په دې کې راځم چې ته راځم سل ته راځم دا ته داسې کار وکړه لرې که ماته د یو نه واله تر څو پورې که ما سره د یو ضربې یو 10 پورې راځي که نه 10 یې که دلته ورکړه 10 او صرف اوکې ووهه ډایرکټ د زباني ولیکل شو که د یو ونه ولیکل شو که نه او اوس راځو ګوره یو ضربې 2 راځي که نه یو ضربې 2 راځي که نه 2 ضربې 2 څلور راځي دا ورته انتخاب کړه ګورئ د دې ضربې زباني لیکم دلته کلیک کړه راشه سیریز ته راشه او لنر دی که نه بس جست کلیک کوې ورته ولیکه څنګه هغه ورته بیا خپله لیکو اوس ته ګوره ښه دا ورته ما خپله ولیکل دا خو ما ډایرکټ هغه یې راوسته کړو ښه لیکل یو ضرب معلومه نه دي که ډایرکټ هغه عددونه مې ولیکل بیا ستا خپله ما سره بیا لیکلی شي ډیزاین درته اوس ښیم ښه دلته اوس لیکم که نه دلته داسې کار وکړه د 2 اخر کې 20 راځي که نه ورته 20 پورې کوي او اوکې که وګوره یو په 2 کې 2 په 2 کې 4 راغلی وی که نه مونږ غلطي کړې که نه د ولې غلطي کړې ته هم دا غلطي کړې ګوره ښه دا به انتخاب کړي او بیا راشه ورته ته راشه سیریز ته راشه او په دې کې ورته چې وکړه ګروت ورته انتخاب کړه او ورته یې کړه تر څو پورې 20 پورې اوکې که څنګه کارونه کوي یار او چې وکړه 20 پورې انتخاب کړه صبر ښه څنګه جسټیفای ته راشه او ایټو فل ته راشه ایټو فل وګورئ چې دلته یوازې فل کوي ته غواړې چې فل کوې د دې نه یوازې فل کولی شي صحیح ده او که فل کوې نه ته راولي سل ورته راولي بیا داسې کار وکړه ګروت باندې کلیک کړه او یا داسې کار کوم د لینر باندې کلیک کړه ورته ولیکه 20 باندې کلیک دا د انسي درکوي ګوره ښه انسي دا کې چې مثال 2 3 4 5 6 دا پورې درکوي هلته بله خبره ده که ما 20 پورې سل ورکړی دی او د مې دغه کم ورکړي دي معنا دا غلط دی که نه نو راځم بیا راځم سیریز ته او په سیریز کې راځم ګروت ته او په ګروت کې راځم داسې کار وکړه د 20 پورې ولیکه لږ غلطي خو هم کړې ده خو دا خیر ته ګوره 20 پورې نه ورکوي خو دا زه انتخاب کوم داسې که نه اوس بیا ګوره 20 پورې ورکړي ښه ته ما له 20 پورې راکړه 20 پورې او ګروت ښه موږ له څنګه شل کوو دې به ټول داسې کلیک کړي که نه او چې کله دې کې راشي فل ته به راشي فل کې به سیریز ته راشي اول به څنګه چل کړي دا سټپ ویلیو چې دا به 2 کې موږ یو ورکړي ځکه خو دې کار نه کول دا بس چې کې 2 به کې اوس ته ورکړه څو پورې 20 پورې او دې به نو کلیک کړه چې ځکه کلیک کړي تا ته 2000 به زماني ولیکل شي کوم داسې د 9 ورکې د 9 ورکه فل مثال د لیکم نه لیکم څه ده که نه او راځم دلته کلیک کوم چې کلیک مې کوم راځم فل ته او فل کې راځم سیریز ته لومړی به دا سټپ ویلیو چې کې چینج کوي ولیکې 9 به کې 9 پورې راځي که نه 9 پورې راځي کلیک به کې تا د 9 ژبې زباني ولیکي مشکل شته نو ما ته کولی شي په ثانیو کې ژبې زباني ولیکي ښه بل اپشن دلته موږ سره راغلی دی په څه نوم باندې راغلی دی په نوم باندې جسټیفای راغلی جسټیفای دا معنی لري ښه ګوره ښه دلته کوم چې مثال افغانستان اینډ پاکستان هم لیکل که نه به دا غټ شو که نه باندې کلیک کړه او راشه فل ته او فل کې راشه دغه ته راشه جسټیفای ته راشه چې اوکې څنګه کې دا به تا ته داسې ولیکي تا به دغه کې به ته چې کې برابر کړي یو لین کې به ته
برابر کی ته غواړي چې ولیکنه د بهر وته ته غواړي په یو لین کې برابر کی دی باندې ته برابرې فلش فیل سمانا فلش فیل هم ډیر یو ناشنا درس دی ښه فلش فیل دا معنا لري ښه لږ به تاره نږدې کو دلته یو لیکل کوم فرضي مثال لیکم غټ ای بیا لیکم 2 3 4 څه شو کنه او بیا لیکم ای لیکم 1 2 هم لیکل کنه 1 2 3 لیکم څه شو بیا راځم ټول بدل لیکم ای ای لیکل کنه لیکم چې 2 3 4 5 څه شو کنه بیا لیکم ای دا بل غلط شو ای په ځای باندې راشي او د لیکم 3 4 5 دا هم لیکل کنه بدل لیکم ښه ای په ځای باندې لیکم چې مثال 3 4 5 او بیا ای چلم کنه ای لم او لیکم چې نه هاته دا څه شو کنه بل ای محملم لیکم ای لیکم 1 2 3 4 او ای لم ای می چې واغسل ته بدل لیکم ها او می لیکل اوس زه غواړم چې څنګه چلو کوم دا لومړی خپل لیکم کنه لومړی حرف خپل لیکم چې ای کنه ای لیکم او 1 2 3 خپل ولیکل کنه او دې باندې ستالیک کده سی راشه د کلیک فلټر راشه فل کی فلش فل باندې کلیک کا او نو اتوماتیک خپل د تولی کی او ولې خپل ولیکل کوی نه لیکل دا خپل ولیکل دا دې هغه استفاده کی لومړی حرف ته تو خپل ولیکا او تاسو له ډاټا دا ډاټا لومړی حرف خپل ولیکا او بل کی فلش فل باندې کلیک کا باقي نو ټول طاقت شي ولیکي نه ختموخه او دا اپشن چې دا د کلیر کولو لپاره چې غواړي یو شی کلیر کول شي لکه اوس ودا ګوره ما پاس فارمیټ سکو ګوره دا پاس را فاس فارمیټ دی کنه دی باندې کلیک کا او ورته دا ماته کلیر کا کلیر نه ارسی پاک څه شو کنه فلټرایزیشن څه معنا فلټرایزیشن دا معنا زه غواړم یو دغه جوړ کوم ګوره دا کلیک کوم فلټرایزیشن دا معنا کنه زه غواړم یو سکیجول جوړوم لیکم چې نیم لیکم چې فادر یا لیکم چې فرض مثال نیم لیکم جاب لیکم لکه اسانه به کوشش وکړم سیلری لیکم ها هم لیکل نیم کې فرض مثال موږ سره جان دی او دا راځم یو سودانی نمونه لم ها سودانی نمونه مو واسه جاب موږ سره چې فرض مثال ډاکټر دی موږ سره انجینیر دی ډاکټر دی انجینیر دی ډاکټر دی سیلری فرض مثال موږ سره 2000 افغانۍ ده 3000 افغانۍ ده 4000 افغانۍ ده 5000 افغانۍ ده 6000 افغانۍ ده 9000 افغانۍ ده او 8000 افغانۍ ده وایم واسه کنه اوس راځم دې باندې څه کلیک کرا شاول دې ته بارډرز ورکا څه شي ورکا بارډر مل ورکا ګور آل بارډرز بیا راشه دا لیک باندې څه ارسخ سکیجول جوړ شو اوس راشه فلټر باندې کلیک کا د کیبل کار هم کوي شي د څه کار هم کوي شي د جواب باندې کلیک کا د خسر ډیزاین ورته ورکو سیده راځم د ډیزاین ورکا څه شو کنه ډیزاین ورکو په یوټیوب باندې فلټر لګوم فلټر په هم لګوي شي فلټر په لګاوخه اول فلټر نه داخل به ساده مخیم فلټر هم یې ځکه فلټر دی باندې باندې فلټر لګوم ته ځکه کلیک کوم او راځم فلټر په لګوم چې فلټر په لګو دی باندې فلټر ولګول شو اوس دا ګورخه فلټر په لګول کړه د مسکار د نمونه ماته دغه د مخې ترتیب کسنې می ګورخه چې د نمونه ماته A to Z کا ګور اتوماتیکلی ګور A to Z باندې کوم اول په کې جان دسي اوس د مسکار کا دا جابز ماته A to Z کا ګور A to Z باندې کلیک کوم ګورې دی باندې کا ډایرکټ اول به کې انجینر شو ته دا ماشین ماته A to Z کا ګورخه ما غټ اول نو وړه راول ګور غټ A to Z لارج to smart ګورې اول ته زره بیا زره بیا سمه خسته خبر ده پام دی دسی هم کی خطونه فلټر ټول نه خسته چې فلټر دی کلاو کنه فلټر پدې کې چې دا سمه خبرې دي کړه ټول په ماغم دی یو کې راځي صرف فلټر اوس A to Z دې نه مګر ډایرکټ فلټر یې لگاوه اوس دا سیم ګوره خدام دې کارو کا هم دا غسړې والا او ته د آل سلیک کا او دې کې بل کارم کوي شي ته مسک آل سلیک خوا کا ته دې کې ماته یو کس ډاټا ماته وخای د کم کس ډاټا دې کارو کا ماته د سنا ډاټا وخای سنا باندې کلیک کوم او کې کا ته به یو صرف سنا خای اوس سره غوټ ډاټا ده کنه ته په دې کې یو کس پیدا کړي چې ټول فلټر کا او ټول خو یو سنا باندې سنا د کارت له خینور یوم نه خای دا معنی لري ته وینم سره ټول په کار دي کنټرول زد راشه به ټول خای اوس دا څنګه شکل ورته کوي ما ته ټول ما ته یو مخایا یو ته ما ته یو هم مخایا ما ته صرف 5000 ولا کسو خو 5000 روپے تنخواه ده چاله ډایرکټ د وجدا زیات په نو باندې سمه فلټر کار کوي ته وینا استاد دا فلټر باندې پوښي او ډایرکټ فلټر لگاو فلټر چې په لګه باندې کې هر رقم کا دی بٹن نه کوي دا بٹن دی فلټر دی به خود لش لکه فلټر دی څه حکم غواړي ټول باندې کلیک کوم او راشه فلټر تراشه فلټر ته خوا کوم
اخه مې کنه اوس ته وایي چې په دې کې زه دغه پیدا کوم سنې میږي او دا A to Z کوم اوس دا الریډي A to Z نه دي کنه دې ته ځکه لیکم غوډل تر راوړم ګوره ښه اوس ته دې کار وکړه دې باندې کلیک کوي دې باندې کلیک کا او راشه فلټر ته راشه فلټر کې دې کار وکړه سمال شولار دې باندې کلیک کوي او دې کار کوي ها وګوره هو اول وړو شي به غټ شي به دې کار کوي او که فلټر کې فلټر بدل به اسانه شي خاطر تر اعظم فایند ته او فایند کې موږ یوازې یو نوم پیدا کولای شو لکه زم دې کار وکړه فایند کې دې ماته پیدا کا جان به کې مانه پیدا کوو کې کته تعالی سو وي وای جان داري وای جان باندې راغی تم جان نه مال دې کې پیدا کا ماما ګور ما به کلیک ګوره ګوره ماما دې باندې راغی فهم دې ورته دا د سبدا پیدا کوي که ته غواړې چې یو شی ریپلیس کې ریپلیس څه معنی لکه ګوره ښه داسې کار دی کنه ریپلیس باندې کلیک کوم اوس ګوره دلته راغی ماما کنه ته ماما په ځای باندې مال ماما مې لیکه ماما په ځای باندې مال دغه ولیکه څه نومېږي ولي ولیکه ولي ولیکه او ریپلیس کله فایند ریپلیس باندې کلیک کوئ ریپلیس شو کنه او ګوره ما په ځای باندې ولي راغی قرآن راغی فهم دی ورته نو دغه شان ته دې څخه استفاده کولی شي په دې سره زموږ هوم ټایپ ختم شو او که ژوند باقي صاحب د خیر ډیټا انټری کې کار کوم